سبا به په اسیا جام کې د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله خپله وروستۍ سیالۍ ترسره کړې. افغان لوبډلې تر دې مخکې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې څخه سترې ماتې وخوړې. سبا به په دغه اسیا جام په وروستۍ لوبه کې د نیپال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله نوره نشي کولی چې د 19 کلنو اسیا جام یا سیمې فاینل یا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي، ځکه چې د افغانستان 19 کلنې لوبډلې په دغه اسیا جام کې ډېرې خرابې لوبې ترسره کړلې. په خاصه توګه په توپونه کې ډېره خرابه توپونه ترسره کړه. داسې د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې هم ډېره خرابه توپونه وکړه، داسې د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې هم ډېره خرابه توپونه وکړه. که وګورو افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه وکړله، خو افغان توپونکو ونه سوه کولی چې د افغانستان لپاره دې لوبه وګټي. په دغه اسیا جام کې 8 لوبډلې ګډون کړی و چې په 2 ګروپونو ویشل شوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا، بنګلادیش او نیپال لوبډلې سره لوبې ترسره کوي، چې د سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې څخه یې ماته خوړلې ده. سبا به د نیپال پر وړاندې خپله درېیمه سیالۍ ترسره کوي.